و چې کم په دا وطن کې هغه ظلم او په اقتدار کې قوتونه دي د پښتون دشمن قوتونه هغه د دغه درنه نه پیدا اخلي. زه اوس هم دا وایم چې مو غلط الفاظ نه دي استعمال کړي، مو حقیقت ویلی دی چې دا اسمبلی نن که په دا کې ایم این ایګون نستی که په دا کې ایم پی ایګون نستی دا د اسټیبلیشمنټ ډال دی. د شپې درنه د ورځې درنه د پولیس خلاف درنه د آرمی خلاف درنه د ټیچر خلاف درنه د اسپتال خلاف درنه د وخت سره سره که هغه اسټیبلیشمنټ دی که هغه دهشتګرد دی که هغه طالب دی دو ډټ کر مقابله کړی دو و واضحه خبره کړی دو هم یې طالب لا کړی دو هم یې اسټیبلیشمنټ لا کړی دو کچا په مو باندې دا ثابته کړله چې عبدالرزاق د عوامي نیشنل پارټۍ سره کم جوړ توړ کړی دی نو زه بیا د همیشه د پوره سیاست پرېږدم. دا خلک دا وایي چې موږ د خپلو کورونو کې مړه شو خو موږ څونه تر دا پیرې چې پلنکوچونو بندوبست شوی و په تیرو کې په غټ تعداد پلنکوچونه تللي وو. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، ثاقب افریدی یم. یو ځل بیا ته نیکې هیلې و سلامونه وړاندې کوم. قدرمنو څنګه چې تاسو له معلومه ده د یوه ټیم نه د مونږ چې کومه دغه د ویلاګ سلسله وه روانه وه لږه د ځنډ ښکار شوله څه مصروفیات وو څه چې د چا سره مو انټرویوز کول غوښتل نو د هغو مصروفیات هم پکې شامل وو. خو یو ځل بیا مکمل شوی ده او مکمل شوی له مونږ له ډېر محترم حاجي عبدالرزاق افریدي سره د سفیر امن په نوم باندې خلک پیژني دغه سره بې خبره تېرې کوو. یو نوی چینج چې دی هغه راغلی دی او چینج راغلی دی دغه حوالې سره چې اول به د په ازاد حیثیت باندې منډې تړلې والې اوس د یوې پارټۍ سره د هغو هغه تړون راغلی دی. نو په دا حواله باندې پوښتنې کوو چې دوی عوامي نیشنل ګوند له څه لا لوړل بل ګوند له څه لا نه تلل او پر روان وخت کې څه اکټیویټیز دي د پارټۍ حوالې سره هم دوی چې په کوم څیز باندې شهرت لري یعنی د امن د سفیر په نامه باندې هغه حوالې سره کم قسم اکټیویټیز چې دي هغه روان دي. د ټولو نه اول خو حاجي صاحب تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ. مننه مو کوو چې وخت مو راکړلو. تھینکس مننه شکر. حاجي صاحب ټول نه وړاندې کوېسچن همدغه دی یمو غوندې کې به ډېرو خلکو په ذهن کې وي چې عوامي نیشنل پارټۍ له تاسو لوړلو د دغې نه مخکې تاسو به نور هم ډېرو پارټیو له رابطې کړي ځکه چې تېر کوم الیکشن و په هغه کې تاسو په دویم نمبر باندې و بلکې په یو انټرویو کې تاسو مولا ویلي هم چې نه په دوام نه وم په یک وم زه په زور په دوام کړی وم. خو دا راته ووایو چې عوامي نیشنل پارټۍ هم څنګه مخه کړله؟ ثاقب صاحب ډېره مننه. بالکل دا پټه خبره نه ده چې د مختلف پارټیو له د مو سره رابطې کړي دي او بلکې دلته په عملي شکل باندې راغلي دي. هغه ټولې پارټۍ چې کوم دي د موږ دپاره قابل قدر دي. د هغو چې کوم سینیر دي د موږ د ضلع خیبر سره کوم تعلق سوتي یا د صوبې سره سوتي هغه د هم د موږ دپاره محترم دي. د عوامي نیشنل پارټۍ په اصل کې چې کم منشور دی کم د باچا خان فلسفه ده نو د مو چې کم خدمت دا کته سوچو کې ثاقب ورور درڅه بالکل داسې جوړښت یې کوله ځکه چې عوامي نیشنل پارټي کته وکسې د دغو چې کم کردار دی دا په جملو پرې نه دا زبونی جمع خرچ پرې نه دی. دا خلکو ازمایلي دي چې باچا خان کومه قرباني ورکړې په هغه پسې ولی خان چې کومه قرباني ورکړې دا شونته سټیپ بای سټیپ د نیکه او د لمسي او د کړسینه روانه خبره ده. بیا یې دا اخیری وخت چې کله مونږ په ښه بات باندې پوه شوي یو د مونږ په سیاست کې د کم وخت نه دلچسپي پیدا شوې ده د 2008 نه تر 2013 پورې د دو د ګورنمنټ چې کومه کارکردګي ده په خیبر پښتونخوا کې کوم حکومت ورته میلو نو دا د چا نه پټه خبره نه ده چې که هغه په د خیبر کې یا په پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمه کې د ټولو نه زیات تکلیف خلکو له د تعلیم و د ټولو نه زیات تکلیف چې کم دی دا دلته د امن و امان و د ټولو نه زیات تکلیف چې کم دی هغه د صحت و. تکه وکسې تعلیمي ادارې هغه یونیورسټۍ هغه کالجونه هغه یو په ډبل یو په ټریپل همدغه شونتې پرایمري سکولونه همدغه شونتې د دهشتګردۍ چې کومه مقابله شوې ده په هغه کې تر منسټرانو پورې شهیدان ورکړي دي. دا د چا نه پټ خو لکه چې سلنډر شوي نه دي. صحیح
دی وخت سره که هغه اسټیبلیشمنټ دی که هغه دهشتګرد دی که هغه طالب دی دو ڈٹ کر مقابلہ کریے دو وہ واضح خبریں کریے دو ہم یہ طالب لا کریے دو ہم یہ اسٹیبلشمنٹ لا کریے دو آغای د خپل زوت په بنیاد باندې نو کړی تو څه کتلی وی پنن سب وخت کې د خلک شتا چې دغه به د آرمی چیف لا کم الفاظ استعمالولو نو ویل به چې دا آرمی چیف د عوامو مور پلور دي نن هماغه آرمی چیف چې کم دی په هغه پسې کنځل دي په سټیجونو کنځل دي په هغه پسې احتجاجونه دي دا څه دي د دغه مقصد دی چې مخکې یې دو سپورټ کول د دو سره جوړو خو چې کله په دو باندې راوګرځېدلو نو اوس د خپل زود د پر اسټیبلیشمنټ ټارګټ کوي د خپل زود د پر ټارګټ کوي خو عوامي نېشنل پارټي هیڅ کله داسې نه دی کړي چې هغه د خپل زود د پر یا طالب ټارګټ کړی یا اسټیبلیشمنټ ټارګټ کړی هغه چې کم د عوامو د پر د وطن د پر کم په مفادو کې وی هغه خبره د همیشه د پر کړی honda شونته سکیبر تو کا کتلی په د خیبر کې په د لګ وخت کې د یو کریډټ په مولا حاصل وی دا به زه نه ویم دا به د مونه مخکې عوامي رایه تو څخه خاصي وي چې مو زبونی خبرې نه دي کړې مو کومه خبره کړې مو هغه عملي کړې دو صحیح کاغه د چا د صلح په شکل کې دو کاغه د کوم خدماتو په شکل کې دو کاغه د دوکاسو په مانس کې کم کردار وي هغه زبونی خبره مونږ نه کړي صحیح دا روته اجازه وایو چې په موجوده وخت کې ځینې خلک دا وایي چې نن سبا خو د الیکشن ورځې هم نه دي الیکشن هم نه کېږي اجازه بیا څه لپاره ټیلا لوړلو دا کوېسچن هم یو رایز کېږي او آیا ځینې دا هم یایي چې اجازه لوړلو دغه سره دا ژمنې شوي دي چې یاره کله الیکشن کېدلو طالب کې موږ پلانکای سیټ در کوو ډینګلای سیټ در کوو آیا دا قسمت عوامل خو پکې نه شامل سکیب ورور بالکل چې څنګه خبره وکړه دا ډیره واضحه خبره ده چې په اوس وخت کې په اقتدار کې څوک دی ګورنمنت د چا دی دغه خلکو به مولا بالکل هر قسم آفر کړی وي د ملګرتیا په بنیاد باندې د قومیت په بنیاد باندې د ضلع په بنیاد باندې خدا د هر سړي خپل نظریه وي د هر سړي خپل سوچ وي کچا په مو باندې دا ثابته کړله چې عبدالرزاق د عوامي نېشنل پارټي سره کم جوړ توړ کړی نو زه به بیا د همیشه د پوره سیاست پرې ګرم زه په ایک سټیج باندې چې کله د توسیل د چیرمنۍ سیټ له زه ولاړم او په سټیج باندې مو قسم کړی و چې زه به هغه کور کوم چې د عوامو خیر وي او زه به زون او پارټي د عوامو د پوره استعمالوم زه به هغه پارټي خپلوم هغه د مو پارټي دو چې هغه د عوامو په مفاد کې وي د دغه توسې ستر چکو چې په اوس وخت کې یا په تیر شوي وخت کې د عوامو په مفاد کې کومه پارټي دو او په خپل ذاتي مفاد د پوره کومه پارټي استعمالېږي هر یو ځوان له اوس پته ولګي ډېره واضحه شوله اجسب در دا وایو تیر ورځ توسې میا صاحب چې کوم دی عبدالبادشاه جي صاحب هغه شمولیت وکړو بلکې توسې غالبا چې په وال باندې ورکړي وو د فیسبوک چې نوي کسان به نور هم روسي څوک داسې ګڼو تو سه چې وی خایو خلکو لا کنه په وخت په پته ولګي سکیب صاحب زوین چې د زنه عمل د اول نه نو ما ونه خستل شي یا نه شندهي و نشي دا کې ډېر خوان وي صحیح او مونږ یو چې د مونږ کارونه بالکل په دا کې هیڅ شک نشته سکیب ورور زه دومره پر امید یم چې پر راتلون کې څو ورځو کې به دومره شمولیت وشي په ضلع خیبر کې چې زه دا امید لرم چې کا الیکشن ټیم کله راغلو نو د عوامي نېشنل په مقابله کې کېدای شي ډېر خلک د اول نه دستبردار شي ان شاء الله دا مې د رب نه امید دی او دا ټیم دا تاریخ دا انټرویو دا ته یو دا سوته چې ان شاء الله ډېر زیات خلک رودرمي صحیح د امن و امان حواله سره تاسو چونګه د بڑا سیاسي اتحاد برخه هم یو مهم رول چې دی غب کې لبو یو خو ته دا ویل کېږي دا چې په لاند وخت کې به تاسو د بڑا سیاسي اتحاد صدر جوړېږو آیا واقعي دا اختیار دو صدارت مو په پایپ لاین کې دی کنه دی او چې کم ګامونه پورته کېږي غو په باره کې هم لګړو سکیب ورور یو خبره په علم کې زده عوامو رو علم د ضلع خیبر ډېر داسې سیاسي ملګري چې هغو په کمنټس کې یا څه او څه د ملګریو څخه خپل رای شریک کړي چې عبدالرزاق د سیاسي اتحاد د صدر جوړېدو د پوره د عوامي نېشنل پارټي جوین کړی
هیڅ کله داسې نشي کېدای مو په عوامي نیشنل پارټۍ کې د ننه د کمې ودې مطالبه نه ده کړې صحیح د ټولو نه غاټه وده چې کومه ده دا د مودې پوره دا د هر سړي د پوره دا چې هغه په صحیح طریقه د خلکو نمایندګي وکړي او په صحیح طریقه باندې خدمات وکړي د دا نه غاټه وده نشته ده صحیح دا زه چیلنج ورکوم د خلکو له باقي په هغه ټیم کې چې کله دوباره ډانچا جوړېدله د بڑا سیاسي اتحاد نو په ایک ټیم کې او په دا اوس وخت چې کم دی نو د بوړې د سیاسي اتحاد صدارت کول یا د هغې مشرونه کول دا مرګ له غوړه ورکول دي ځکه چې حالات داسې دي صحیح خو په ایک ټیم کې دا په خپله خواښه موږ پرېښي وو چې صدارت څوک کوي لوس اوچت کو چې څوک جنرال سیکرټري جوړیږي څوک نایب صدر جوړیږي نو په دا کې الحمدلله چې ډېر داسې پارټۍ داسې ملګري وو موږ چې هغو د یوه بل د خطره لوس اوچت نه کړو خو د آنه بعد چې مو نظر وچولو چې داسې نشبر روبار نو مو لوس اوچت کړی دی چې زه بالکل په خواښه باندې دا صدارت کوم صحیح صحیح دا راته حاجي صاحب وایو اکثر خلکو دا یو شکوک او شبهات وي د هغو په زړو ذهنونو کې د تېرو ورځو کې چې کومه سیاسي اتحاد تر سوري لاندې امن جلسه وشوله وی چې هېڅ فایده یې نشته دی څه ګڼو تاسو دا قسمه جلسو څه فایده وي سکیب ورور ګوره مو په هغه کې دا خبره کړې په تېره یوه انټرویو کې چې د الوکې کم نو امن و امان د خروپېدو په طرف باندې په تیزۍ سره روان دی دا په یو داسې شکل کې روان دی چې لکه یو کاس د چا د جیب نه غلا کوي و هغه کاس چې په خپل جیب پرې ګیر کی نو دا غال ورته وایي چې مړه ګپ مې څه لګولو خو که کامیاب شولو پکې بس چوپ وتی دغه شونته په اوس وخت کې په تیرو کې چې کومه مال روانو په خیبر کې کومه مال روانو دا څه پټه خبره نو دا خو ډالري جنگ دی خو ډالري جنگ چې کم دی کله متبار شي کله کامیاب شي چې کله کډولی وشي کله خلک کډول شي کله کیمپونه ولګي خو دا خلک نن سبا د سوشل میډیا دور دی دا خلک دا وایي چې موږ د خپل کورونو کې مړ شو خو موږ څونه تر دا پیرې چې پلانکوچونو بندوبست شوی و په تیرو کې په غاړ تعداد پلانکوچونه تلي وو خو چې کله سیاسي اتحاد او سیاسي خلک راوچات شو دا زه په سیاسي اتحاد پرې نه تړم په دا کې سیاسي او سماجي خلک راوچات شولو او د دغې خبرې د پوره احتجاج د دغې خبرې پوره پریس کانفرنس انټرویو ریکارډ کړلې چې موږ قبایل موږ پردیون موږ د خیبر خلک په یوه طریقه نه کډول کیږو د موږ د په خپلو کورونو کې مقبرې جوړې شي نو څوک یې چې د سیاسي پاسون یا د امن پاسون چې کومو د دغې څه نتیجه د دغې نتیجه دا ووتله چې کومه فرموله وه هغه ناکام شوله دا خلک اوس بیا هغه جوړوي فرموله انشاءالله موږ بیا هغه هم ناکام کوو صحیح حاجي صاحب ټایم هم ډېر نه اخلو اخري او تقریبا سیکنډ لاست کوېسچن دی دا راته ووایو چې یو ټایم کې تاسو موږ مخکې هم ذکر وکړلو چې د وجې نه چې تاسو شهرت لرو د امن د سفیر په نوم باندې په موجوده وخت کې کومې داسې شخړې چې تاسو د هغې د حل دپاره منډې تړلې وه کومې داسې مسلې دي سکیب صاحب هغه خو ډېره واضحه خبره ده چې موږ کوم شیله عبادت ویلی دي موږ دین ورته ویلی دي موږ کتاب ورته ویلی چې د ټولو نه غوره عبادت دی د دوه کاسو د دوه انسانانو په منځ کې صلح کول هغه مخکې مو کړي دي اوس هم زه پکې مسلسل لګیا یم خو په دا کې داسې صلح وي سکیب صاحب چې هغه یې مو سره کولونه مخلي په هغه کې زه شپه او ورځ سرګرم وم په هغه کې موله ډېرې پیچیدګۍ ودرومي نو چې د کم شي نه موږ له عزت میلو دی او موږ له میلویږي یا کم لقب موږ له میلو دی هغه د دوه کاسو صلح کول دي په هغه کې موږ لګیا یو ډېرې صلح داسې دي چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به تاسو په سوشل میډیا ووینو اخري کوېسچن دی نه دا حاجي صاحب کوم یوه شخړه روانه ده د حکومت او د کوکخیل متاثرینو ترمنځ ډېر وخت نه درنه روانه ده په دا کې څه کردار څه ادا کړی په انفرادي توګه یا په سیاسي ډلو په توګه په دا کې سکیب صاحب موږ په سیاسي سطح باندې د یو ټولګي په شکل کې چې هغه سره موږ ټولې سیاسي پارټۍ وې د دغو سره موږ د 14 اګست شپې نه 2 ورځې مخکې موږ نوستی کړی و په یو زوی هم لګولې وه دا خو بهرحال الله پې باندې رحم نه و کړی خلکو دغه شونتې ونه منله لکن هغه ډېره د خیر خبره مو کړې وه د هغه باوجود زه پرسنل هم لګیا یم په دا کې خو بدقسمتي دا ده سکیب ورور چې زه ولته تللی یم درنله زه په دعا کې ګڼېدلی یم مو ولته په جومات کې په کرون قسم سره خبره کړې ده
خو په جماعت کې د کرون قسم نه بعد مولا خلک روچت شوي دي و د مو خبره چې کوم د متنازع کړی دو خو خلک چې کم دي هغه د کم ګوند سره تعلق ساتي هغه په کومه نظریه یا په کمیشن باندې په دا کې نوستي دا که تاسو نن وایو چې دا مسالې نه سیاسي لوسونه وځي نو د هیڅ ګرونه خبره نه دو مطلب تاسو دا غنو چې په کې څوک سیاسي فائدې لټول غوړي یا هغه په بنیاد باندې دا مسله ګنجلکه کړی ده بالکل په دا کې هیڅ شک نشته او د ټولو نه غاټه مسله دا ده چې دا د پښتون مسله ده دا سره د ټولو نه زیات چې متاثره دی د دغه درنې د واجې دا خپل عوام خپل پښتون د تورخم لیاره دا بارډر تجارتي مرکز د پښتنو دا متاثره دی او چې کم په دا وطن کې هغه ظلم او په اقتدار کې قوتونه دي د پښتون دشمن قوتونه هغه د دغه درنې نه پیدا اخلي د پښتون د زلالت د پښتون د ورستو کېدو دا مو په درنه کې په تقریر کې ویلیو چې تاسو د درنې د عمل بدل کو د دغه درنې هغه قوتونه چې تو روزګار لا واپسی نه پرېږي د دغه درنې غولا چې زور کم رسیږي د فصلو کې 10% راي 90% د خپل عوامو لا ډرایور کلندر لا د ګوډي ولله په بارډر باندې چې کم په ولیو باندې سامان نوړوي یا هغه د کوندور د هغه د هوټل ولا هغه ډرایور کلندر دغه لای نقصان تاسو د دغه د عمل داسې بدل کو چې 90% زور دغه خلکو لا ویر شي نو تاسو دغه درنه بین کم یو بشي او چې درنه کم یو بشي نو د پښتون چې کم ورستو کېدل دي دا بین د موږ به حل شي دا د موږ ډېره غټه بدقسمتي ده چې په دا درنه باندې څوک فوکس نه کوي دا درنه لا په هغه شکل نکسي په دا کې داسې خلک شته دی چې هغه ډیر مخلص دي هغه که د ملک په شکل کې دی هغه که د یو ځوان په شکل کې دی خو نه بیا په هر ځای کې داسې خلک وي چې هغه د الوکې په نقصان تمومیږي هغه د دلولې کردار ادا کوي هغه د خپل جماعت د پوره هغه د خپل شهرت د پوره هغه د خپل ووټ بیلنس د پوره اول ته کردار ادا کوي ځکه چې په مو باندې په خپل یلغار شوی چې مو په یو ځای کې داسې ټټار ولو چې دغه د نوټیفیکیشن کولو دغه د واپسی زره ډبړه ذمہواری اخلم خو د سیاسي جماعت یو کاس هغه د چانه پټ نه هغه ولته د مو خبره متنازع کړله او هیڅ دلیل وسره نه وسکه برو هیڅ دلیل وسره نه تر دا پیری چې هغه خپل ملګری و هغه په باندې هم شک من شولو بدقسمتي دو د موږ د خلکو بدقسمتي چې هغه د پارټي هغه د خپل پارټي منشور د عوام د غې د پور استعمالوي که کله په مو خلکو کې دا پویا روغله چې مو جماعت د مو پارټي د مو د پارټي منشور یا خدمت دا زه د عوامو د پور استعمال کوم ځکه چې کله الیکشن وي نو په ایک ټین کې خلک عوام د پارټي د پور استعمالوي خو بیا د 15 کولا چې کم اقتدار وي یا 15 کولا کم ټیم وي نو هر سیاسي ګوند لا هر یو سیاسي ورکر لا هر سیاسي لیډرشپ لا پکور دي چې خپل پارټي د خپل الوکې د عوامو د مفادو لپاره او خیری کوستندار یو شولو د مفادو اول سره دی چې آیا د موږ موجوده کم امینیز دی امینه دی یا ام پیز دی دغه د کارکردګۍ نه ته مطمئن یې څومره مطمئن یو کني نو څه مطمئن نه سکیب صاحب د موږ د ټول وطن د مخونه چې کوم دی ورځ په ورځ بدلیږي یو ورځ په یو شکل کې بل ورځ په بل شکل کې دا شونته د مونږ اسمبلی ګوره په مو باندې یو تنقید شوی وو چې کله د سیاسي اتحاد میټینګ وو چې دغه اسمبلولا او په ایمنګونو په ام پی ګونو باندې یو تور ولګاولو مو په اکه یا په جوش کې او یا د زړه د کومینه زوسن داویان چې مو غلط الفاظ نه دي استعمال کړي مو حقیقت ویلای چې دا اسمبلی نن کبدا کې ایمنګون نوستي کبدا کې ام پی ګون نوستي دا د اسټابلیشمنت ډال دی صحیح دا د ډال په شکل کې دوه تخپل زونه استعمالوي او اسټابلیشمنت یې استعمالوي صحیح نو البته بدقسمتي دا دو چې پرون مو په یو تقریر کې ویلي دي چې د مونږ د پښتنو د 2005 نه د کم انقلاب تر شوی اوس په جدید شکل کې په مونږ یو انقلاب راغلو چې هغه د درنه په شکل کې د شپې درنه د ورځې درنه
د پولیس خلاف درنه، د آرمی خلاف درنه، د ټیچر خلاف درنه، د اسپتال خلاف درنه. دا د چانه پټې خبرې نه دي چې په نن ورځ د مو په ضلع خیبر کې کام زیات 3 منشترون دي. خو د مو د کوویډ ډیګري کالج ته وکسه چې تر 14 پورې کلاسونه وکړي هغه نه 12 لا راغلو. د 14 ولا کلاسونه هغه پروګرامات یې ټول ته نه ختم کړل. بیا د 10 راوکسه سره د درو منشترونو د یو ایمنه د ډوګر اسپتال د نن یو هفته مخکې چې کوم راپورټ ته وکسه چې په هغه کې کم لس 12 کسون سټاف د دغه نه بدل شو، دغه په مقابل کې سټاف نشته دی. د اول نه هم کمایو اوس نور کمایم کې هم راغلو. نو زه به داسې وایم چې کوم سټوډنټس دی هغه درنه د اکو خېلو درنه زه خو ته څنګه چې د شپې درنه د تر دا پیری چې د توړې اخستو د پوره میدان آباد ته درنې لون کوي. خو بدقسمتي دا زه په دا نه پوهېږم چې که تاسې کتلي د پنجاب له څو ځل د موږ پښتانه لوړل د زرګاو په تعداد کې ګوډي یو ایم این ای و یو ایم پی ای نسی د چا د پوره نسی یو زوروار کاست دی چې هغه تر یورپ پورې رشتې دی. هغه د هغه د پوره امریکا وضو چې توي د هغه د پوره اسرائیل وضو چې توي د هغه د پوره په بهر دنیو کې پښتونه وضو چې توي یا په ښه شکل کې یا په بد شکل کې لکه د پښتنې څوک شته سکه برو. خو د مو په قبایلي سیمه کې د مو په ضلع خیبر کې د لاسو د 15 کولو نه ورک بچي چې دغه د ګونې پته نشته دی، دغه د جیل پته نشته، دغه د مړه ژوندۍ پته نشته دی. دغه خلکو چې ته زرګاو په تعداد کې سونو په تعداد کې وروتل یا دغه ایم پی ګونو د هغې دپاره چې ته وضو چت کړی رہی. د دغه مقصد دا دی چې دا عوام کم دي دا د خپل زود دپاره خلک استعمالوي. خو د موږ نوجوانان بیا هم ډېر بشعوره داسې شته چې هغه د دغه ځای نه لوټ شي په پنجاب کې احتجاجونه ورکوي، خپل بچي یې پرېښي دي، خپلې تورسارې یې پرېښي دي، خپل غم نه کوي، په پردي وده کې ګډېږي. صحیح. نو د ټولو نه اول ګوره دا د مونږ اسلامي خبرندو چې په خپل کور کې د غریبي په خپل کلي کې د غریبي بخار له زکات هم نه کېږي. صحیح. د مونږ د عوامو دلته د اوچتېدو د زکات وږي خلک نوستي خو بخار له د نارو او د درنو زکات خلک وړي. دا د مونږ ډېره بدقسمتي ده سکیب صاحب. دا زه دغو ځوانونو له ریکویسټ کوم دا تیر کمپین چې مو کړی و په الیکشن کې مو به یوه خبره کوله په سټیج چې سکیب صاحب زه هوټ نه غواړم. زه صرف خلکو ځوانونو له دا ریکویسټ کوم چې د جوش نه ووځو په هوش کې فیصله وکړو چې چاله هوټ ورکوو ویر یې کړو. خو صرف دا سوال زه یې ته کوم چې په هوش کې فیصله وکړو. خو نن هم د موږ ځوانان ډېر داسې شته چې هغه په جوش کې دي، هغه په هوش کې نه دي، هغه د خپل پارټي کارکردګي د خپلو ایم این ایګونو ایم پی ایګونو هغه کرونونه هغه تلوکونه نن تېنه ویر دي چې هغو به وی چې دا موږ صرف د عمران خان دپاره تاسې نه ووټ غواړو. هغو دا نه دي ویلي چې موږ یې د پښتنو دپاره غواړو، هغو دا نه ویلي چې خیبر و د قبایلي سیمې ورک بچو دپاره یې غواړو. صرف یو عمران خان به یادولو. نن که درنه کېږي صرف د یو عمران خان دپاره کېږي چې د هغه ګناه معلومه ده، د هغه جیل معلوم دی، د هغه سهولیت معلوم دي. خو د مو د تو هغه بچي چې د چا منګتره نوسته دو، چا له مور نوسته دو په تمه، د چا د مور نظر پسې کور پرېښولو، څوک پسې ذهني بیماران شول، څوک یې په لیدو په ارمان کې مړه شول، څوک یې د لیدو په ارمان کې مړه شولو، په چا له دښمنۍ جوړې شولې. داسې مسالې مولا راغلی سکیب صاحب چې دوه خاندانونه مولا راغلي دي چې یو خاندان وایي چې دغه بچی ورک دی او د مو لور یې د 12 کلو نه کېنولی دو، د 2 کلو نو یې تنه پوتې دو، دغه د بچي مړه ژوندي پته نشته. او د بل ورته وایي چې نه پلونکی ته نرخلو شوی دی، وایي غر ته ویلي چې تو بچی ژوندی دی. ګوره داسې کیسې هم شته دی. ته یې پوره چا وز اوچت کړو. د دنه دا د عمران خان د جیل نه دردناکه واقعه ده هم په دیني شکل باندې هم په انساني شکل باندې، خو دا یې پوره څوک اوز نه اوچتوي. بدقسمتي ده چې که په نن سبا وخت کې کوم سیاست کېږي دا خلک د خپل ذات دپاره کوي.
خو الحمدلله سکیب صاحب دا به د ټیم سره خلک وویني چې موږ په سټیج باندې ویلي دي چې انشاءالله که د موږ سره ګورنمنټ نه وي یا موږ په اقتدار کې نه وو خو دا خولې او دا ژبې دا د موږ په خپل واک کې دي دا به د پښتنو دپاره موږ استعمالوو دا به د وطن دپاره استعمالوو خو داسې به استعمالوو چې کم بزدل چې ته کومه خبره نشي کولی که هغه په اقتدار کې وي که هغه په اسمبلی کې وي هلته به د عوامي نیشنل پارټۍ یو کارکون انشاءالله هغه خبره کوي او ډاډ کر به کوي هغه به د هر څه د مخې کوي. ډېره مننه. قدرمنو زړه خو غواړي چې نورې هم سره ډېرې خبرې وکړو ځکه چې خبرو پسې خبرې راوچاتېږي څه پوینټس داسې دي چې انشاءالله راونو لاند وخت کې به سره یوه بله مرکه کوو. یو ځلې بیا زه حاجي صاحب تاسې ډېره مننه کوم وخت مو راکړو. مننه شکریه. قدرمنو تاسې په ذهن کې به هم ډېرې کوسچنې وي خو د مو په ذهن کې هم ډېرې کوسچنې شته دی خو هغه به ته پر راونه انټرویو کې کوو که تاسې غواړو چې دا کوسچن دی حاجي صاحب مخې له کیرو هغه تاسې موږ له په کمنټ کې لیکلی شو. تر بل ملاقات پورې ساقب افریدي له ورکو اجازات. دل ولا په امان.